یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي د 4 رکعاته تراویح وروسته چې امام او مقتدیان کښېني نو په دغه ناسته کې به څه شی وایي؟ محترمه، په دغه ناسته کې امام او مقتدیانو ته اختیار شته، که تلاوت کوي، که تسبیحات وایي، او که یوازې نفل کوي، که چوپ پاته کیږي. نو په دغه ناسته کې د هیڅ شي التزام نشته، لکه بعضې امامان بلکې اکثر امامان دا تسبیحات جهرن په التزام سره وایي. نو نه ده پکار چې په دغه ناسته کې دې د تسبیحاتو التزام وسي، بلکې اختیاري کار دی، که قرات وایي، که تسبیحات وایي، که یوازې نفل کوي، که چوپ پاته کیږي. رد المحتار اول ټوک او صفحه 313، همداراز فتاوی هندیه اول ټوک او صفحه 115، او مراقي الفلاح 313 صفحه، او مجموعة الفتاوى دوهم ټوک او صفحه 119.